څه دی کې تکلیف یو څو مر دی دغونه بیا اثرات شته اوس ماشاءالله کار جریان لري موږ ډېر خوشحاله یو په دې خو موږ بیخي ډېره خوشحاله یو چې ځکه چې موږ بېکاره وو زمین نه و برابر اوس دا موږ په خپله خوارۍ باندې اخته یو دغسې ټول ملګري یې ګرد اخته دي یو خواري شته ای وطن بار دیگر جنت نما میں سازمت دل نشینو دل نوازو دل ربا میں سازمت ای وطن ای وطن ای وطن. له ډنډ څلور لارې څخه تر باغ پل پورې د کندهار ښاروالۍ یوه له سترو او مهمو پراختیایي پروژو څخه د حاجي میرویس خان نیکه یا باغ پل جادې رغنیزې چارې په چټک منظم او معیاري ډول روانې دي. دغه ستره پروژه چې نه نیم کیلومتره اوږدوالی او 80 متره پلنوالی لري شاوخوا 15 میاشتې وړاندې یې کارونه پیل سوي او تر دې مهاله یې 10 سلنه چارې بشپړې سوي دي. پروژې موږ کوم مواد چې کارو ټول نړیوال ستندردونو باندې په نړیوالو معیارونو برابر او ټول کارونه مو د نړیوالو ستندردونو په مطابق مخته ځي انشاءالله. اوس مهال د دې سترې پراختیایي پروژې عملي کارونه په 8 بېلابېلو نقطو کې په هممهاله توګه روان دي او هره ورځ پکې شاوخوا 250 تنه فني او غیر فني کارګر په کار کولو بوخت دي. په دې خو موږ بیخي ډېره خوشحاله یو چې ځکه چې موږ بېکاره وو کار وو زمین نه و برابر اوس دا موږ په خپله خوارۍ باندې اخته یو دغسې ټول ملګري یې ګرد اخته دي یو خواري شته او بل دا سړک هم جوړېږي د وسایلو څه اصراف یې باندې او موږ هم په خپله خوارۍ باندې اخته یو موږ د دې څخه ډېره خوشحاله یو په دې کار. د دې جادې جوړېدل یوازې د یوه سړک جوړول نه دي بلکې د کندهار د راتلونکي لپاره د یوې سترې اقتصادي ټولنیزې او ښاري ودې بنسټ ایښودل دي. د پروژې په بشپړېدو سره به د ترافیکي ګڼې ګوڼې کچه راټیټه د تګ راتګ اسانتیاوې زیاتې او د ښار د بېلابېلو سیمو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې سي. څه دی کې تکلیف یو څو مر دی دغونه بیا اثرات شته اوس ماشاءالله کار جریان لري موږ ډېر خوشحاله یو یعنې زموږ د دوکان مخان هم سمیږي د ډمبر مساحت هم ډېرېږي ټکرونه به کم سي د ښار آبادي به جوړه سي یعنې ډېر خوشحاله د ډمبر د جوړېدو د ښاروالۍ څخه موږ. کندهار ښاروالي ژمنه ده چې د معیاري او دوامدارو زیربناو په جوړولو سره به د یوه پرمختللي منظم او عصري ښار د رامنځته کولو بهیر لا ګړندی کړي څو ښاریان له غوره خدمتونو خوندي تګ راتګ او مناسب ښاري چاپیریال څخه برخمن سي. کندهار د پرمختګ پر لور روان دی او د حاجي میرویس خان نیکه جاده د همدې روښانه راتلونکي یو ژوندی انځور دی. دوست دارم ای وطن ای زادگاهی نازنین ای وطن بار دیگر جنت نما میں سازمت